ګرانو او نازولو ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ آفرین. ګرانو ماشومانو، د تاسو د نن ورځې درس د عین حرف دی. عین داسې لیکل کېږي او د نورو حرفونو په شان کلماتو کې درې غږه لري: ع، ع، او. لکه په کومو کلماتو کې ګورئ، ما تاسو ته کومې کلمې خوښې کړي دي. دا ویډیو ته وګورئ. لکه ع د عینکې په کلمه کې، عینکې. کله چې موږ تاسو سترګې ضعیفه وي، عینکې ږدو چې ښه ولوستی شو، ښه ولیدلی شو، او په انګلیسي کې ورته ګلاسس وایي، ګلاسس. او کله خلک د فیشن هم عینکې په سترګو کوي، لمر ته هم ځینې خلک عینکې په سترګو کوي. وګورئ د نجونو ته عینکې په سترګو کړي. عین، عینکې، عین، عینکې. او عینکو ته په انګلیسي څه وایي؟ ګلاسس، ګلاسس. او بله کومه کلمه مې درته خوښه کړې؟ عرابه. عرابه څه شي ته وایي؟ د موټر هغه ټایرونه یا عرابو ته وایي چې موټر پې په لاره ځي. وګورئ د موټر ته عرابې نه یې خاورې پورته کېږي یا دوت پورته کېږي. عین، عرابه. او په انګلیسي ورته ټایر وایي، ټایر. عین، عرابه، عرابه. په انګلیسي ورته څه وایي؟ ټایر. ګرانو ماشومانو، تاسو د نن ورځ درس همدومره و. خدای دې وکړه چې ښه مو زده شوی وي. نور مو الله مل شه.